سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بونیری. دا سړی وپېژنئ چې ځان ته رحمان بونیری وایي. زما په خیال دله شرم پکار دی چې په بونیر کې کم ماتم دی، په بونیر کم قیامت راغلی دی. د بونیر روغ روغ کلي د سیلاب اوبو وړي دي، په زرګونو خلک مړ، لاپته، کورونه روان، ټوله فضا غمجنه ده. غم دی دلته، ماتم دی. زما په خیال د دې سړي نه علاوه د دنیا د هر مذهب سره یا چې کوم هم انسانان دي هغوی به په دې سوګوار ماحول باندې د غم اظهار کړی، خفه به وي. خو دا سړی چې ځان ته بونیری وایي، په امریکا کې د افغانستان د خپلواکۍ په موقع باندې د هارون باچا چې کوم سانګ دی د هغې په سټیج باندې ګډیږي، اتڼ کوي. ته راشه وګوره بونیر کې د چا پلار نشته، د چا مور روک، د چا رور روک. تر اوسه پورې لاشونه چې کوم دي هغه نه دي موندل شوي. ټول خلک خفه دی، ماتم دی، جاړي، ویر کوي. او دې سړي ته چې وګورې چې ځان ته بونیری وایي، ځان ته صحافي وایي، ته خو که دوی سره مالي جاني مرسته نشي کولی، په دوی د خفګان اظهار نشي کولی، نو زما په خیال چې هلته کې په داسې پروګرامونو کې بیا دا اتڼ ګډا مستي کول چې کوم دي، نو دا ستا دپاره ښه نه دي. ولې چې ته خو دا دعوه کوې چې زه بونیری یم. زما په خیال چې په دغه سوګوار ماحول کې به د دې وطن یو بچی هم داسې نه کوي لکه کم ناروا چې دا سړی کوي.